اوسنۍ ستونزې اوسنۍ حل لارې غواړي. لیکوال اسدالله غضنفر، آواز عبید الله جنید. یو ځلمکی به د مور پلار په خوا کې ناست وي، خو موبایل به یې په لاس کې وي او هغه څه به ویني او لولي چې ټولنه یې د خپلو اخلاقو او ارزښتونو خلاف ګڼي. ټکنالوژي د نوي نسل وده چټکه کړې ده او ورسره یې د دوی د شخصیت د زوال وسایل اسانه کړي دي. آیا په بدلیدونکې دنیا کې میندو، پلرونو، د کلي کوڅو سپینګیري ملایانو، د مکتب استادانو او د ټولنې مصلحانو ته په کار نه ده چې په خپلو تربیتي طریقو کې تغییر راولي؟ د چیرته ډب هلته ادب د مفکورې ناسموالی خو ډیره زمانه وشوه چې ثابت شوی دی او اوس خو که څوک ورباندې ټینګیږي ټینګار به یې لا بې فایدې وي، ځکه ځلمکی که وغواړي د مور پلار په مخ کې هم هغه څه لیدلی، اورېدلی او لوستلی شي چې موږ یې غیر اخلاقي ګڼو. په نوي کول باندې د عالي ارزښتونو د منلو لپاره دریو ټکو ته پام پکار دی. یو دا چې مشران باید د محبت او احترام په اساس د نوي کول زړونو ته لاره وکړي. که ملایان په لاډ سپیکرونو کې بې لارې خلکو ته توندې او ترخې خبرې کوي، په دې خبرو هغوی نه راګرځي. که میندې او پلرونه د اولادونو زړونو ته لاره ونه کړي، وچ نصیحتونه به یې ځای ونه نیسي. پیغلوکې او ځلمکې د شخصیت د لرلو تیږې دي. دوی د هغه چا خبره مني چې په احترام او محبت ورسره چلیږي. دویم ټکی دا دی چې له میندو او پلرونو رانیولې تر حکومته پورې د ټولنې ټول هغه کسان چې د نوي کول د هدایت او روزنې مسؤلیت ور په غاړه دی، په دې باید غور وکړي چې که نوی کول له یو څه راګرځوي نو په بدل کې د یو څه ورکړي. که ځوان ته وایي چې قمار مه وهه، ژوند دې تباه کېږي، نو د ورزش امکانات خو ورته برابر کړه. که ځلمکو ته وایو چې له چرسو لرې ګرځئ، نو د اتڼ اجازه خو ورکړئ. متل دی وایي له بارانه ویرېدم تر ناوې لاندې مې شپه شوه. هغه مشران چې له زلمو د تفریح او خوشحالۍ ډېر امکانات په دې تمه اخلي چې هغوی به لا سم وروزل شي، دا امکانات ډېر دی چې زلمي یې لا ډېر بې لارې شي. زموږ زلمي چې نن سبا په کار غریبۍ پسې ایران ته لاړ شي، یو ګڼ شمېر یې له هغې خوا پوډري راستانه شي. داسې ځکه کېږي چې دوی په خپلو کلیو کې له فشار لاندې دي او چې څنګه فرصت په ګوتو ورشي هغه څه کوي چې هیڅ عاقل انسان یې نه کوي. په وګړو باندې د ټولنې فشار د فنر او فشار مثال ته ورته دی. هغه فنر لا زیات پورته ورځي چې ډېر فشار مو ورباندې راوړی دی. د دې لپاره چې نوی کول ارزښتونه ومني، یوه بله مهمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د واک خاوندان په سمه لار روان واوسي. که یو ځلمکی په کانکور کې وویني چې نالایقه کس د واسطې یا رشوت په زور ډېرې نمرې اخلي، دی په کانکور باندې بې باوره کېږي. که همدا زلمی په محکمه کې وویني چې قاضي د رشوت پر زور حق په ناحق بدلوي، دی په قضا باندې باور له لاسه ورکوي. دغه زلمی ته له یو څه نورو ترخو تجربو وروسته د ټولنې ټولې موسسې او ټول ارزښتونه هسې ګپ شپ معلوم شي او بیا دا امکان هم شته چې د خپلې وړې ګټې لپاره هرې ناروا او تعدا ته لاس وغځوي. پخوا چې رسنۍ زیاتې او ازادې نه وي، که به چارواکو غلطې خبرې هم کولې، خبرې یې ټولې ټولنې ته نه رسېدې او اکثرو کسانو ګمان کاوه چې کارونه سم روان دي. ولې اوس خبره سرچپه ده. چارواکي او د ټولنې نور مشران مو تر پخوا بې احتیاطه ګامونه اخلي او بې پروا غږیږي، خو اواز یې ټول ولس ته رسي. په پېښور کې بجلیګر ملا په دې مشهور و چې د واس په وخت کې پوچې خبرې هم کوي. دا خبره ځکه مشهوره شوه چې بجلیګر ملا د مایکروفون له لارې وینا اورولې. که د مایکروفون زمانه نه وای، بیا به د ده په دې عادت باندې دومره انتقاد نه کېده. که د بیان د ازادي د ولسواکي په چاپیریال کې او د نوې ټکنالوژي په زمانه کې خپل ځینې عادتونه بدل نه کړو او له نویو ستونزو سره متناسبې حل لارې ونه مومو، د اجتماعي او اخلاقي زوال مخه به ونه نیسو.